سلامونه ملګرو، په دې کې لا ځینې ملګري تپوس کوي چې ته ولې نه وده کېږې. دا سړی واورئ څه وایي، بیا راځم پوهه کوم هم پې. او ما وایي که دا د IMF والا پیسې دي نو هغه ټول دنیا له ملکونو ورکوي. بیا دا پیسه کول په دې پیسو یو فوجي ما خو لکه سکرتي دي راپورې نو زه دې ته راځي نو ریډي نه وم او د مرګ نه دې څخه دی چې بل مسلمان مړ شي لا په بیزو سټډي کوي نو چې د هغه لا کنسپټ ما کلیر نه و ما وایي که چېرته دا به صحیح او دوه بورې چې کم دی ما راواغشي یو مې یوله جی پلان خو زمونږ داسې و چې دا اول خبره چې کم دی ګپ کې روانه وه. بیا چې کم دی د دې مسلې تپوس چې کم دی د ډریور فرید صاحب نه وکړو. فرید صاحب ورته چې کم دی د دې مسلې وویل چې دا جایز دي، بلکې سودي بینکونه دي، بلکې دې د اعمال چې کم دی مسلمان دپاره جایز دی. نو بیا چې کم دی طریقې سره مونږه خبره دا ده چې دې کس بینک لوټلی دی او وایي چې قرضونه را باندې و، سټډي مې پې کوله او زما کنسپټ کلیر نه و چې دا لکه ښه کار نه دی. بینک یې لوټلی په بوجو پیسې وړي دي. او بله خبره دا هم کوي چې ما د چا فرید صاحب دی څه نوم یاد کړي چې هغه نه مې پوښتنه کړې وه، هغه راته وایي چې دا د IMF پیسې سودي کاروبار دی، په دې کې څه خبره نشته. ما پې سټډي کوله، قرضونه مې پاکول، کنسپټ مې کلیر نه و او زه د مرګ نه ډېر څه خیالي کوم چې یو مسلمان مړ نه شي. دوه بوجۍ پیسې وړي، دوه بوجۍ د خدای ظالم والله چې عقل به دې وغځېږي په دې کې به سړي له خوب څه ورشي. تاسو یې دوباره وګورئ، دوباره یې چک کوئ چې دی څه وایي او لکه کوم کنسپچوال کلیرټي ده د دې اول یې حاصله کړې، اول یې ښه ریسرچ کړی، تپوس یې کړی مولایانو صاحبانو نه یا هر څه چې کړي، کم کس نه یې ټول نه خو به یې نه کړي، خو یو کس دې مې تپوس کړی. خو اوس ته ماته ووایه په دې کې به څه دلیل یې وړاندې کړی دی چې دا د IMF پیسې دي. IMF موږ له دومره په ګرانه روپۍ راکوي، بجلي نشته. IMF حکومت نه پرېږدي چې بجلي ارزانه نه کوي، پټرول ارزان نه کوي. دې ظالم و چې د IMF تیل به دې روزانه وخوري، په دې روژه کې به ناشنا خبرې واوري، خپل ذکر فکر نه به دې وباسي. خو زه به سهار اختر ته ورځې نږدې شوي دي، خندا موقع پکې هم راله. خو لکه تاسو ته د دې کنسپچوال کلیرټي د ده یا د ده د پلان او د ده د عمل چې کوم دی، د ده دا کار چې کوم دی، یا د دې پریکاشنز چې کوم دا اخیستي دي، پریکاشنري میجرز. انیویز سره یې وګورئ، ملګرو سره هم شیر کړئ.